السلام علیکم قدرمنو جرسیبان یو ځل بیا راغلاست ورته وایم جرسیبانو موږ چې د ایریګیشن کانال ډیزاین شروع کړی چې په دغه برخه کې موږ د کراس سیکشنو پورې رسېدلي وو. نن چې دی موږ راځو هغه کوم هایدرالیک کیلکولیشن چې موږ مخکې ترسره کړی وو نظر هغې ته چې دی موږ د سیکشن یې جوړو او هغه به راوړو دلته په دغه پروفایل کې کوم سیکشن چې مو واخیستلې هغه ایګزسټنګ ایلیویشن کې به چې دی هغه موږ انزرټ کوو دلته به یې ځای په ځای کوو ورته. نو د دې لپاره چې ویډیو دا نشي دلته راځو کار باندې کوو موږ دلته راځو دغه کوم کیلکولیشن چې موږ مخکې هغه د ډیزاین لاین په خاطر باندې کړی وو اسلوپونه ورته کړي وو تکنیسونه چې برابر کړي وو هایټ چې دی واټر فلو هایټ او فری بورډ او دغه مسایل مو چې دی سیډل او ډسچارج ویلسټي وه. نو نظر هماغه ته اوس موږ راځو دلته دغه د کانال چې دی دغه ویټ یا پراخوالی او هایټ او دغه مسایل چې دی پیدا کوو. په لومړي قدم کې موږ دلته وګورو دغه سیکشن چې موږ په 15 نه تر 140 پورې دغلته یو دوه سیکشن دی چې دا زموږ مخکې پاتې شوي د دې نه موږ تېرېږو. نو نور چې زموږ دغه پراخوالی چې دی تقریبا 3 ځایه فرق کړی دی دغه 3 واړه چې دی موږ دلته رسو. نو داسې کومه په لومړي قدم کې چې ایکوال دغه کلیر ویټ چې کوم دی دغه پراخوالی دا جمع 2 ضربې دلته انیسبانو زه ورته چې دی 0.5 جمع د 0.5 دا اوس وروسته دا کومه خو زه راځم اول په همدې باندې بحث کوو چې دغه 0.5 انجرسبانو عموما د کانالونو لپاره چې دی داسې یو خاص فرمول نشته دی چې موږ فرض مثال اوس دلته سټول مسنري ورته چې دی اپروቭ کړله چې دغه دیوال موږ کوو فرض مثال تر 1 متر پورې وي څومره تکنس چې دی دیوال ته موږ ورکوو. خو عموما دغه سټول مسنري دیوالونو کې چې دی انجرسبانو د 9 متر څخه چې دی موږ کم تکنس دیوال چې دی نشو اپروቭ کولی ورته. یو ډیزاینر باید د ساحې د مکمل خواصو څخه باندې پوه وي داسې نه وي چې تاسو دلته یو 15 سانتي یا 1.5 سانتي مو اپروቭ کړی وي هلته بیا چې په ساحه کې نه کېږي ممکنه نه وي د دې رغول نو دا به ډېر زیات مسټیک وي زموږ لپاره دا به چې دی زموږ هغه ویک پوینټ وي. نو دې لپاره چې کله دیوال زیاتېږي ارتفاع لوړېږي واټر فلو چې دی د 1 متر 2 متر څخه زیاتېږي نو بیا هلته ورته ښه مکمل چې دی ډیزاین کېږي هایدرالیک ډیزاین ورته کېږي بیا نظر هغې ته دغه تکنس چې د دیوال ورته ټاکل کېږي. خو عمومي یو کنسپټ په دې ډول باندې دی چې دغه بي چې کومه دی دا مساوي کېږي h پر 3 یا هایټ پر 3 باندې چې دی که نه یا بل ځای کې چې دی داسې وایي چې دا 15% چې دی 15% د هایټ چې دی دا بي مساوي کېږي دې سره. نو که موږ همدغې ته وګورو نو زموږ دغه تکنس دغه هایټ چې کوم دی دا صرف همدغه 50 سانتي پوره کړي. نو زه راځم هغه ایکوال همدغه کوم چې زموږ راخوالی دی جمع 2 ضربې 2 دیوال لرو که نه دواړو سایډونو ته دیوال لرو د هر یو دیوال چې دی 9 متر دی جمع ورسره د دیوال څخه دواړو طرف ته د پی سی سی باید منیمم چې دی 10 سانتي وتې وي. نور د هر یو ادارې خپل منواله سپیسیفیکیشن لري چې نظر هغې ته ټاکل کېږي. نو زه راځم دلته ورته که 2 دانې موږ 10 سانتي مو ورته اپروቭ کړو نو هم 20 سانتي شو 0.2 او انټر. نو 1.5 چې دی زمونږ دا را پام دی کې شکل باندې دا زه راکش کوم په لاندې چې موږ ته معلومات وشي. اوس راځم لومړی سیکشن چې دی زه برابروم چې 1 متر او 15 د دې بیډ شو او هایټ چې دی د 0.15 یعنی 15 سانتي چې دی زمونږ هایټ راځي. نو راځم دلته موږ سیکشن باندې کار شروع کوو په مینولي دا ورته برابرو. دلته خپل سیکشن هم چې دی په سیول 3D کې شته دی خو موږ د هغې څخه اوس مهال استفاده نه کوو او زه راځم دلته خپله په مینولي ډول باندې چې دی د جوړوم ال ایکوال 1.5 او اوس راځم انټر او افسیټ اخلم
افسیټ به د دې نه واخلم د 10 سانتي په اندازه باندې او بل افسیټ به واخلو 9 متر او 9 متر 1 متر 1 متر او 55 یو اشاریه 55 او اشاریه یو اوس راځو دا زمونږ بل شو دی لپاره اوس مونږ یو افسیټ چې دلته اخلو چې نظر هغه ډیزاینر او ټیکنیشن والا زی ساحې ته هلته ګوري چې په دغه ځای کې که خاوره چېرته لوز وي هغه خاوره ډېره کمزوري وي په عامه سیکشن چې دی موږ ته ښایي چې دغه سیکشن نه تر دې سیکشنه پورې باید تاسو کندنکاري زیاته وکړئ دغه لوز خاوره چې راوباسئ نور مواد واچوئ کمپاکشن یې کوئ او دا یې کوئ که چیرې نه وي په نارمل ډول باندې موږ د 10 سانتي 10 نه تر 15 سانتي پورې چې دی په بیډ کې پی سی سی په نظر کې نیول کېږي افسیټ اخلم زه انټر او 10 سانتي چې دی اشاریه دا ورته پی سی سی نو سو په همدې ترتیب باندې د 20 څخه تر 15 سانتي پورې چې دی بولډر یا چول کېږي نو زه به ورته چې دی 15 سانتي چې دی اشاریه 15 سانتي بولډر ورته په نظر کې ونیسو او اوس راځم د لومړي سیکشن چې دی موږ هایټ ورته معرفي کوو ال انټر راځم دلته موږ چې دی اشاریه 95 او نیم متر چې دی اشاریه 15 او اشاریه 15 همدام کولی شو د خواته را میرر کو او راځم دا به سلیکټ به کو او را به شم دلته کافي به واخلو د دې ځای څخه ځینې کافي علم او دغلته به چې دی پیسټ کو او ال انټر او 10 سانتي چې دی 10 سانتي یا 9 سانتي چې به ورته موږ پی سی سی ورکو اشاریه 15 او اشاریه 1 همدې ترتیب سره راځم دلته پی سی سی ورته همداسې ورکوم اشاریه 1 اشاریه 15 اشاریه 1 سیکشن مو برابر که اوس برا شو دغه اضافي برخې به چې دا ورنه ډیلیټ کو ټي آر ډبل انټر دا مدام ورڅخه ډیلیټ کوم دام ډیلیټ کو دام د منځه وړو او دا هم د منځه ویسو دا هم اوس راځو دې ته به هیچینګ ورکو هیچینګ زما دلته سټون میسنریز او چې پی سی سی د پاره دا راواخلو دا سکیل به چې دا ورته اشاریه 15 کوم دا سکیل به ورته لږ زیات کو 12 به کوچی اشاریه 0.2 لازم هلته هیچینګ ته اور به دیوالونو ته هیچینګ ورکو چې دا راځو همدغه راول چې دا خو دې ته چې دا مقیاس لږ شانتي کوچنی کوي ورته او کلر ورته دا کلر ورته تور
کلر مو مرته سپین کو چې تر څو معلوم شي. باندې ترتیب سره راځو پی سی سی ته. انټر. اوس راځو پی سی سی ته چې د هچنګ ورکو. ګراول 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 وشو ورته ورکول ته به لږ دا مقیاس باندې رایم کو چې تر څو سم معلوم شي. او بیټ کې چې د پی سی سی ته هم دا هچنګ ورکو. راځو انټر او هچنګ. داسې فرض کړئ نن صاحبانو چې دا بیخ کې بولډرې دي. بولډرې چې کوم دی نن صاحبانو د بولډرو منیمم سایز چې کوم دی 256 ملي متره دی چې دې ته مو فکر وي. بعضې چې دي مونږ یو ساحه کې هم کته نو هلته یو چا ډیزاین کړی بیا هغو لیکلي وو بولډر او بیا یې بیرته ورسره لیکلي وو چې 30 ملي متره 50 ملي متره چې دا ماکسیموم وي. نو دغې ته مو فکر وي چې بولډر 256 ملي څخه چې دی پورته یې دې ته بولډر وایي، د 4 څخه تر 256 پورې دې ته کوبلس وایي. او د هغې څخه ښکته په ترتیب سره چې دی سیبز انالیس وګورئ. ډېر ښه مسایل لیکنه بیا په بله ویډیو کې ورباندې چې د خیره یو بحث وکړو. یو سیکشن برابر شو. راځو بل سیکشن ګورو. دا دوه سیکشنه چې دي دې ته اړتیا نشته دی. دغه سیکشن چې دی مونږ ګورو د دې دا 4 اتیاو بس داسې کار به وکړو میر صاحبانو. دغه یو سیکشن به چې دی ورکې برابر کړو دواړو ته بیا همدا ور پیس کړو ځکه چې دی دا خو مونږ هسې یو پریکټیکل کار کوو. نو 2 متره او 15 سانتي چې دی زمونږ دغه بیډې راځي. نو په همدغه ترتیب باندې چې دی کار کوو. ایل انټر 2 متره او 15 سانتي. انټر او افسیټ. افسیټ اخلم د دای نه یو 10 سانتي په اندازه. اشاریه یو او 1 متر او موږ دلته بیټ څومره دی په دې ځای کې 1 متر او 15 یعنې 2 متر او 15 2.05 او 1.1. هایټ یې ګورو چې هایټ څومره دی. د دې برخه کې چې دی هایټ زمونږه سیکشن کې چې دی دغه سیکشن دی زمونږه او هایټ به چې دی ټوټل هایټ 0.4 0.4 یعنې 0.8 به چې دی مونږ فرض کړو. اوس راځم ایل انټر 0.8 او 0.8 او افسیټ اخلم. افسیټ 10 سانتي پی سی سی او 15 سانتي چې دی بولډر 15 نه بلکې 10 سانتي اخلو. دا به ډیلیټ کړم. افسیټ انټر او 0.10
فولډر اخلو او راځم دغه چې د سلیکټ کوم او کافي چې دی اخلم تېنه او راوړي دغلته لږ به یې زوم کړو چې په دقیق ځای باندې نو اوس راځو ټي آر ډبل انټر دغه اضافي مسایل به ورڅخه د منځه ویسو یو ډایمنشن به یې وکړو چې غلطي مو ورکې نه وي کړې خو راځو وروسته به ډایمنشن به یې وکړو ایل انټر اشاریه یو اشاریه پنځه او اشاریه یو اشاریه پنځه اشاریه یو انټر بس وسیده هچنګ اخلو هچ په لومړي قدم کې راځو دیوالونو ته چې د هچنګ ورکوو دلته بل هچنګ راخلو डी एल आई डी आई एल انټر راځم اول دا برخه ګورو چې 1 متر او 15 بیا دا درسته ده نیم متر چې زمونږه 55 سانتي په همدې ترتیب سره هایټ ګورو پی سی سی څخه بغیر تر پی سی سی پورې 0.95 دا هم چې د ډایمنشن صحیح دی په همدې ترتیب سره راځو د دې ګورو چې دا کلیر واټر چې دی دا 1 متر او 15 سانتي دی بالکل صحیح دی دا 1 متر 15 سانتي او هایټ ګورو چې هایټ څومره دی 80 سانتي بالکل صحیح دی مرسلانو موږ چې ډراینګ صحیح کړی دی اوس راځو همدا ډراینګ هم چې وکړو دا اوس انتقالو هماغه سیکشنو ته او انجینر صاحبانو یو مسله چې دی پاتې شو هغه دا چې کله موږ کټینګ او فیلینګ دا کوو نو د دې لپاره چې موږ دغه کټینګ فیلینګ چې دی پیدا کړو نو باید دغه سیکشن لپاره چې کټینګ کوي کم از کم چې دی دغه یو 20 سانتي چې دی دواړو طرفو ته کټینګ زیات وشي د دې په خاطر چې موږ پی سی سی لپاره کالب تړو نور لیولینګ یو شبل کوم مسایل کو هغه باید په راحت کې وشي نو زه راځم د 1 سانتي په اندازه چې دی ورته وایم چې دغه کټینګ تاسو زیات وکړئ او په دې ترتیب سره دا انټر راځم دې بل طرف ته هم په دې ترتیب سره اشاریه درې ښه مخکې مې چېرته امیر صاحبان ویل ګوره دلته که چېرته موږ ته هغه تکنیشن وویلې او ډیزاینر خپله لاړه وکته چې فرض مثال دلته خاوره لوزر ده نو بیا موږ داسې کار کوو په دې ځای کې چې لینټر فرض مثال دغه سیکشن کې موږ ته وایي چې دلته تاسو 80 سانتي چې دی تاسو چې وکئ دا ساحه نه چې دی مواد وباسئ دلته به بیا راسئ 80 سانتي په اندازه به دا عمره ورته او دلته به چې دی ورته سیکشن په دې ډول باندې ترتیب کړئ
بیا به زموږ سیکشن په دې ډول باندې شي دا عمره کټینګ به رامنځته کېږي دغه به بیرته بیا فیلینګ کې راځي نو په دې ترتیب سره بیا موږ خپل سیکشن برابرو زما دغه نه بیرته ډیلیټ کوم چې دې ته اړتیا نشته دی زما دغه کلر به ورته لږ چینج کړو دې سیکشن ته او هیچینګ چې دی هیچینګ کلر به ورته بیرته هماغه سپین کلر به شي اوس راځو دا ټول سلیکټ کوو او دې ځای نه به یو کافي واخلو کافي دلته راځم میډ پوینټ د پی سی سی پس د سر نه یې نیسو ښه انجینر صاحبانو چې ورته به زه آف کړمه دلته موږ تیار هماغه اګزسټنګ هډ چې هغه جګ کړی دی راځم ورته معاف کوو دا هلته چې دی پیسټ کوو یا راځم دویم سیکشن ته دویم سیکشن کې په همدې طریقه باندې دلته پیسټ کوو راځو دریم سیکشن ته دریم سیکشن تر 15 شپېته مترو پورې او اسکیپ ښه انجینر صاحبانو راځو ګورو دا ار ډي چې تر کومې ار ډي پورې موږ سیم سیکشن لرو تر 220 پورې داسې یو چې سیکشن زموږ سیم فرض کړی یم دی اوس نور سیکشن چې څلورم او پنځم سیکشن کوم راځي هغې دپاره موږ دغه بل سیکشن مو چې برابر کړه دا به ورته اوس موږ ور کافي کړو په دې ترتیب سره راځم سیکشن ټول سلیکټ کو کافي او میډ پوینټ چې دې کلیک کو او راځو هغه دوه سیکشن چې کومې دي هغه موږ اول نن دي محاسبه کړي په دې خاطر دا نه تیریږو راځم دلته سیکشن چې دی ورته راځو دا به لږ زوم اوټ کړو چې تر څو واضح شي همدې ترتیب سره راځو مقصد دا ټول سیکشن انجینر صاحبانو په همدې ترتیب باندې دلته راوړو او ځای په ځای کوو دا پروسې به لږ وخت اخلي د کټینګ او پیلینګ محاسبه کول ځکه دا دومره ساده خبره نه ده او په اسانۍ سره نه کېږي په دې ساحه کې موږ ډېر زیات کټینګ لرو نه پوهو چې دلته څه مسټیک رامنځته شوی که څنګه فیلینګ ډېر زیات دی خو زه دا بیا هلته پروفایل کې وګورو چې موږ ډیزاین لاین به وګورو چې څه وایي ډیزاین لاین په همدې ډول باندې دی او که نه هلته موږ مسټیک کړی دی څوم راځي 3 او 5 8 او 9 10 11 سیکشن به وګورو چې څه وایي او انټر اوس راځو دا 11 سیکشن زه وګورم چې په 11 سیکشن کې څه خبرې دي کټینګ فیلینګ والیوم راځم 1 متر او 1.50
1 متر 1.50 به 1 متر او 1.50 صحیح دی. دلته چې دی 4 شپېته په دې ځای کې چې دی ډېر زیات کټینګ رامنځته کېږي. خو زه به هر حال چې هر څومره راځي نو دا پروفایل دی اګزسټنس ساحې دي بس دغه شیان ورکې رامنځته کېږي. توکل په خدای. ښه انجینر صاحبانو نننۍ ویډیو په همدې ځای باندې چې دی سټاپ کړو ځکه زه هم ډېر زیات ستړی شوم او روژه هم ده او تر راتلونکي ویډیو پورې چې دی راکړئ ما ته اجازت کولی شئ که څه پوښتنه سوال ولرئ نو په دغه ادرسونو زموږ سره اړیکه نیولی شئ. د الله په امان.